موږ چې نن کوم غوښتنه کړې د هغه زم د سکول په لیول د ځکه زم په سکول کې د لوبو دپاره میدان نشته نو که موږ ډېر زیات شوق دی زموږ د لوبو موږ هلته کې لوبه کولی هم نشو ځکه چې د هغې دپاره پریکټس کول پکار او زم سره میدان نشته نو موږ پریکټس نشو کولی نو په دې وجې باندې موږ دلته دا غوښتنه یو د لوبې کړې او بله غوښتنه موږ د خپل لایبرري کړې زم په سکول کې لایبرري نشته سوای د کورس د کتابونو موږ نور څه نشو ویلی او یو موږ ساینس د بیټري غوښتنه کړې وه چې موږ په 9 او 10 کې ساینس خو ووي خو موږ دا یې څه پریکټیکل نه دي کړي ځکه زم سره لیبارټري نشته موږ دا مطالبه وکړه چې په سوات کې ډېر شی ټیلنټ موجود دی ډېر شی هنرمندې ښځې دي پکار چې هغوی دپاره داسې یو پلیټفارم اویلیبل کړی شي چې هلته کې هغوی خپل بزنس وکړي هلته کې هغوی خپل ټیلنټ شو کړي صحیح بل موږ دا مطالبه وکړه چې د سپورټس دپاره داسې یو میدان موږ ته راکړی شي چې هلته کې موږ خپل سپورټس والا چې کوم ټیلنټ دی هغه شو کړو موږ جیمنیزیم راشي یا داسې یو ګراؤنډ راشي هغه موږ له پکار دی بل مطلب تلو راتلو کې موږ ته ډېر زیات مشکلات دي نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې هلته کې دلته موږ له د سسته ټرانسپورټ یو داسې سروس راکړي چې هغې باندې موږ ایزیلی خپل سکولز ته خپل کم جاب ځای چې هلته کې موږ ایزیلی تللی شو بل موږ دا مطالبه وکړه چې شناختی کارت چې دی هغه د خامخا مطلب لازمي قرار د خلکو دپاره شي بل موږ دا وایي چې ارلی میریجز چې دي هغه دې کنټرول کړی شي مطلب دومره کم عمرۍ کې د ودونه نه کیږي بل مور پلار له پکار دي چې خپل لوڼو لا په جایداد کې حصه ورکړي ځکه چې هلته کې بیا کله چې واده شي نو هلته کې ورته بیا ډېر زیات پرابلمز راځي بار بار تانې ورله ورکوي او جهیز ورله ورکړی شي ځکه دا ضرورت ګڼو چې د زنانو ډېر زیات مسایل دي خو نګلیکټ کیږي دلته موږ خپل مسایل چې دي د دې چارواکو مخکې وړاندې کړل خاص طور پر په زنانو باندې تشدد د هغوی د معاش مسایل د هغوی د صحت مسایل او د تعلیم مسایل موږ وړاندې کړل چې چارواکي په دې ایکشن والي او متعلقه قوانین پې جوړ کړي موږ که وګورو نو سوات کې چې دی نو لکه زنانو ته ډېر زیات مسایل دي او د هغې د اواز پورته کولو ډېر لږ خلک دي نن موږ دا پروګرام جوړ کړی د دې دپاره و چې زنانه خپلې اواز د حکومتي خلکو ته په خپله باندې پورته کړي او دا پروګرام به هم د دې دپاره چې د سوات لوکل کم زنانه دي هغوی پاسې دي او د خپل حق دپاره یې اواز اوچت کړو اصل کې دوی چې کومې خبرې وکړې که نه واقعي دا زموږ ملک دی غټ ملک دی سوات کې زموږ ډېر بهترین امن هم دی او په سوات کې ډېر زیات داسې خلک دی چې هغه زنانه خپل ډېر غټ عزت ګڼي او د ښځې ډېر غټ خیال ساتي خپل خویندو چې څنګه خیال ساتي دغه شان خپل کور والا زنانه او د خپلې ښځې هم خیال ساتي خو زموږ معاشرې چې کوم ده که نه هغه د زنانو نه نیمګړې ده ځکه نیمګړې چې زنانو په غیر سیسټم نه چلېږي ګوره موږ ستړي لاړ شو زموږ کور هر چا زما نو یعنې زه خپل مثال به در کوم که برس که زه بهر ستړی شم او زما ښځه به کور کې ما ته مطلب ښه ریسپانس راکړي نو کیدای شي زما د مکیرې کور وي او زه ما به بار بار ووایي دا مې چې اولنۍ د قیامت په ورځ باندې به اولنۍ حساب کتاب چې دی د ښځې او د خاوند کېږي نو چې د ښځې د خاوند کې کامیاب شي ته به نور هم کامیاب کړي لکه څنګه چې یو طرف د لمانځه کېږي یو طرف د ښځې خاوند کېږي نو زما دا خبرې چې څوک اوري زه ټول ته ریکویسټ کوم چې دا ښځه چې ده زموږ خویان هم پردو کور کې واده دغه شان دا ښځه هم زموږ د چا خوري نو چې څنګه چې موږ په خپلو خویندو خفه کېږو په کار دا دی چې دغه شانتې په خپله ښځه د هغې نه ډبل باندې خفه شو چې هغه خپل کور پرېښودی زموږ کور ته راغلی نو دا په موږ باندې فرض دی د الله حکم دی چې موږ د هغې خیال ساتو دا د دې سره زه بلکل 100% مطلب اګري یم چې د زنانو لپاره جدا بازارونه وي
زنانو دپاره جدا شاپینګ سینټر وي چې په هغې کې نارینهو څه کار دی د هغې دپاره واک ټریکس جدا انشاءالله تعالی په صوبایي حکومت په دې باندې وفاقي حکومت چونکې د پی ټي آی حکومت دی په دې به بالکل زه د سره 100% اګري یم په دې به انشاءالله تعالی موږ چیف منسټر سره هم بحث کوو او زموږ چیف منسټر هم دغه شان دا خواهش دی چې یاره زه کوشش وکړم چې زنانو بازارونه هم جدا شي زنانو نور سبقونه هم جدا شي دا ټیک خبره ده او انشاءالله په دې کې به دې سره موږ اګري انشاءالله